خوست ولایت امنیتی وضعیت د پخوا په پرتله ډاډمن شوی. خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت دی چې 4029 کیلومتره مربع مساحت لري. نفوس یې د اټکل له مخې له 1 میلیون څخه زیات ښودل شوی دی. دغه ولایت کې د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ډاډمن شوی او خلک بغیر د کومې ویرې او تشویش څخه خپلې چارې مخته وړي. دا چې د اسلامي امارت د مجاهدینو پر راتګ سره د یو شمېر کړیو له لوري د منفي تبلیغاتو له امله ځینې خلک ذهني ناارامه وو، خو د دوی له لوري خلکو سره د ښه سلوک او بار بار د امنیت د ټینګښت او فساد د له منځه وړلو وعدو ورکولو سره خلک باوري شول او ډیری شمېر خوشمیشتې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره لیدنو کتنو متاثره کړي او بیرته خپلو دندو او ورځنیو چارو ته مخه کړي. د خوست والي مولوي حمدالله مبارک د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو ته د دغه بریا مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه په دغه ولایت کې به ډیر ژر اصلاحات راولي او خلک د اسلامي امارت ملاتړ کوي. دوستان د خوست ټولو ولسونو او د ټولو ته د دې فتح مبارکي وایم او ټولو ته دا ډاډ ورکوم چې په خوست کې به انشاءالله الرحمن اوس خو انشاءالله د ډېره حده پورې امن ټول برابر دی. انشاءالله ورځ تر بلې به ښه کېږي. موږ ورته متوجه یو ټولو ادارو د رئیسانو سره مجلس نن وکړي، نو ټولو ته مارې ورته خپل کار او خپل وظیفه ځای ته مو واستول چې تاسې خپل کارونه خپل وظیفې په مخ یوسئ. نو انشاءالله ټولې ادارې به خپل کارونه شروع کړي او ټولو ته مې اطمینان ورکړی دی. انشاءالله الرحمن ورځ در بلې به د خوست د ولایت امن یو ورځ در بلې به ښه کېږي. خوست والی دغه راز وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت عادي شوی، ټول مامورین خپلو دندو ته ځي او په نږدې راتلونکي کې به د مامورینو شته ستونزې هم هوارې شي. اوس ولایت د ټولو علماو، د ټولو سپین ږیرو قومي مشرانو او د ټولو پوهنتونو استادانو د ټولو څخه دا هیله او ارزو ده چې تاسې زموږ سره په دې خدمت کې پوره همکاري وکړئ. د ټولو څخه د همکاري دا غوښتنه چې ټول که سپین ږیري قومي مشران دي، که علما دي، که استادان دي، ټول زموږ سره د پوره همکاري ته موږ محتاج یو، همکاري دې راسره وکړي. همداشان د خوست مرستیال والی مولوي محمد دین شاه محبت هم په دغه ولایت کې ژر د اصلاحاتو ډاډ څرګندوي او زیاتوي چې د اداراتو څخه یې نږدې کتنې کړي او ټولو مامورینو د دندې د پیل ژمنه کړې چې دوی شته ستونزو ته رسېدنه کوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. ز د خوست ولایت د مقام په نمایندګۍ خپل ولس ته او خاصتا د خوست ولایت غیور متدین او باعزته ولس ته د لویو فتوحاتو د مبارکو فتوحاتو مبارکي وایم او په دویم قدم کې د خوست ولس ته زه پوره ډاډ اطمینان ورکوم چې د مونږه د اسلامي امارت مجاهدین او ملګري د دغو 100 کلن ارمان د تاسې او د ولس او د دې وطن خدمت و. الحمدلله مونږ هغه وخت اوس را رسېدلی یو، دا د مونږ 100 کلن ارمان و. انشاءالله دغه خدمت به مونږ تاسې په ګډه سره کوو. تاسې ټول ولس ته مونږ اطمینان درکوو چې خپلو عادي کورونو ته، خپلو تجارتونو ته او څومره مامورین چې دي هغه خپلو اداراتو ته په پوره ډاډ او اطمینان سره مراجعه وکړئ او خپلو کورونو ته ادامه ورکړئ. بیخي مکمل مطمئن اوسئ. امارت اسلامی چې کومې وعدې کړي دي د یوې وعدې خلاف هم نه دی کړی او انشاءالله د تا سره هم په خپلو وعدو کې رښتیني یو.
بل لور ته دغه راز د خوست د والي ویان قاري اکرمه هم وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې اصلاحات دوام لري. ټولې رسنۍ په آزاد ډول د پالیسۍ سره سم نشرات لري. د وویل چې رسنیو ته به د نشراتو لپاره نور سهولتونه هم برابر کړي. حامدا ومصليا اما بعد، په اول کې د اسلامي امارت لخوا د افغانستان ټولو ولسونو ته د لوی فتح مبارکي یم، خصوصا او د خوست میشتو غوریور ولسونو ته بیا مبارکي وایم. نو تحولات خو رغلي دي په خوست کې الحمدلله ډاډمن امنیت دی او ټول آزاد رسانۍ او سوشل میډیا ولا مدني فعالانو امنیت ډاډ مو ورکړی دی او د امنیتي ټول ملحوظات مو په نظر کې نیولې دي او ټول رسنیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې په آزاد ډول باندې خپل رسنیز کارونه په مخ بوزي. او بیا مو ټول رسنیو ته دا هم ویلي دي که چاته کومه ستونزه وه د هغې ستونزې مو د ته نمبر ورکړی دی چې موږ سره ستونزه شریکه کړئ. خوست ولایت کې د ټولو رسنیو او مدني فعالانو د سوشل میډیا ولا او شاعرانو لویه غونډه مو جوړه کړې وه چې په دې غونډې ته مو د افغانستان اسلامي امارت او د قطر سیاسي دفتر محترم انس حقانی راغوښتی و او چې د خلکو ټولې ستونزې واورېدلې او دوی ته یې ډاډ د امنیت په لحاظ دوی ته یې ډاډ ورکړلو او چې انشاءالله په خوست کې به هیڅ قسم ستونزه نه وي. دغه راز د اسلامي امارت اړونده خوست امنیتي مسؤلین هم وایي چې د ولسونو په پراخې همکارۍ به امنیت ټینګ ساتي، په خپل وخت به د ناوړه او غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. د خوست د امنیت قمندانۍ مسؤل مولوي شیرخان شریف وایي چې په دغه ولایت کې خپلو امنیتي سرتیرو چې د ولس پراخه همکاري لري لارښوونه کړې چې د هر راز غیر قانوني او ناوړه کړنو مخه ونیسي. د ویل چې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د خلکو امنیت ساتلو ته ژمن دي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو او د خوست ولایت غویرو ولسونو ته د عظیم ستر فتح مبارکي وایم. الله جل جلاله دې د عظیم فتح او د دې ثمرې نه ټول خوستوال مستفید کړي. ثانیاً، د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په صفت یعنی د مسؤل په حیث د خوست ولایت غیرو قومونو ته د امنیت په ارتباط نه ډاډ ورکوم چې الحمدلله اوس چې اسلامي نظام کې ټول وګړي حق لري، مونږ الحمدلله خوست ولایت کې امنیت ښه تامین د ټولو تجارانو، کاروباریانو، صرافانو، د بانکونو مسؤلینو او د ټولو خوستوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوم چې خپلې ورځنۍ چارې په مخ بوځي. انشاءالله اسلامي امارت د ټولو مسلمانانو خاصتا د خوست ولایت د امن ضامن دی او دلته په خوست ولایت کې خامخا ابتدایي حالات دي. انشاءالله ورو ورو به حالات ښه کېږي. امید الله تعالی ته زیات لرو. د خوست ولایت غیور قومونه، د خوست ولایت ځوانان، د خوست ولایت سپینګیري قومي مشران چې دلته موږ سره راځي میلاویږي، الحمدلله ډېر خوښ دي او موږ هم د دوی نه ډېره خوښي لرو، اظهار د خوښي لرو. د خوست مختلف قومونه موږ سره په دې امنیت کې د امنیت په همکارۍ کې شریک دي. د دوی نه ډېره مننه کوو. موږ چې کوم تصور لرلو الحمدلله هغه په ځای و. رښتیا چې د لوی پکتیا کې د خوست ولایت د مخور سپینګیري قومي مشران، علما، خطیبان ټول الحمدلله موږ سره په دې امنیت کې همکاري کړې ده او کوي انشاءالله. او زه بیا هم یو ځل د خوست ولایت ټولو قومونو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به انشاءالله او څنګ په څنګ
تاسو سره د امنیت په باره کې همکار وي او امید لرم چې آینده کې به ان شاء الله د خوست ولایت امنیت نور هم ښه شي.